السلام علیکم. کو تاسو غواړئ چې ستاسو ماشومان دې د را روانو مشکلاتو د مقابلې دپاره تیار شي نو روزانه تاسو صرف 20 منټه خپلو ماشومانو ته ورکول شروع کړئ. په دې 20 منټه کې به تاسو خپلو ماشومانو ته د خپل ژوند یوه قصه کوئ. د دې قصې 3 غټې فایدې دي. یوه فایده خو دا ده چې ستاسو ماشومان به ستاسو د سختو حالاتو نه خبر شي. دویمه غټه فایده دا ده چې ستاسو ماشومان چې دا ستاسو سختې واوري نو تاسو سره به په زړه کې مینه پیدا شي. او درېیمه غټه فایده دا ده چې ستاسو دغه ماشومان به د را روان وخت کې د سختو مشکلاتو دپاره حوصله عمومي او چمتو به شي. تاسو ته به زه خپله یو مثال درکړم. زه اکثرو خپلو بچو ته خپله یوه قصه کوم. نو ما یو ځل خپلو بچو ته دا قصه کړې وه چې زه به کله سکول ته تلم نو د سکول نه به چې راغلم نو زه بیا پټي ته تلم، ځان سره مې کاپۍ اخیسته وه او ګیا به مې چې ریبله نو سوال به مې یادو او راټکوو به مې، او نه مې په ګرمۍ کارو نه مې په یخنۍ کارو. زما ماشومانو چې کله دا خبره اورېدلې ده یقین په خدایو کا اوس کو ګرمي وي او کو یخني وي، کو راحت وي او کو خوشحالي وي، زما ماشومان هر سختۍ ته تیار دي. نو ای پښتنو تاسو ټولو ته زما دا خواست دی که چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو ماشومان دې د را روان وخت د سختو حالاتو دپاره چمتو شي او حوصلهمند شي نو د خپلې سختو قصونو ته یو قصه کوئ یا د پښتنو د مشرانو او د اتلانو یوه قصه ورته کوئ نو انشاءالله العظیم حوصلهمند به شي. خوږو پښتنو زما دا ارمان دی چې ټول پښتون قام د معاشي او معاشرتي طور باندې ښه مضبوط شي. او ستاسو ته زما دا خواست دی چې زما دا اواز خپلو ملګرو سره شریک کړي، کیدای شي څوک پرې عمل وکړي او د هغه ژوند جوړ شي نو زما او ستا پکې پوره حصه وي. ستاسو د اورېدلو یوه نړۍ مننه. د لوی الله په امان.